د سهار پیتاوی ورو په ورو ګرمېده. د کلي د عمومي کاریز تر څنګ چې زموږ د کور نه په لږ واټن کې پروت و. پوخ چینار ته مې ډډه ووهله. طبیعت مې خراب و. د کوژدې د خبرې اورېدو نه وروسته مې په نظر هر څه بد لګېدل. مغز به مې ولې نه خرابېده؟ هغوی زما په ژوند زما له اجازې پرته فیصله کړې وه. هغوی هغه وخت زما د راتلونکي فیصله کړې وه چې ما ځان هم نه پیژانده. دا د نه منلو وړ وه. مینه د انسان حق دی چې ویې کړي، او ما مینه کړې. ما ته دا نه وه منظوره چې زه د هغه څوک پرېږدم چې هغې له ما سره د راتلونکي په اړه له اوسه نه سوچونه شروع کړي وي. زما لا هغه وخت شک و چې شبنم به زما په لیدو مسکی شوه. هغه وخت چې زما د راتګ په 2مه ورځ دوی ما ته مېلمستیا وکړه. شبنم ښه نجلۍ وه، ښکلې وه. زما په ان په کلي کې به یې جوړه نه وه، خو زه له زړه نه مجبور وم. ما ته د ټولې دنیا نه ښایسته زما ولوله وه. زه څنګه کولی شوم چې له هغه چا سره دوکه وکړم چې زما زړه ته ننوتې وي، زما مغز کې وي، زما د بدن ټولو رګونو کې ځای پر ځای شوي وي. مور او پلار ته مې غوسه راتلله. هغوی څنګه د خپل اولاد په حق کې دومره ظلم کولی شي؟ آیا هغوی مینه نه ده کړې؟ آیا هغوی د مینې د جنون نه دي خبر؟ آیا هغوی دا سوچ نه و کړی چې انسان د عمر په تېرېدو بدلیدونکی دی؟ آیا دوی دا سوچ نه و کړی چې انسان ژوند کې مینه هم کولی شي، او بیا به زموږ دا ناسمه کړنه موږ ته زیاتې ننګونې رامخته کړي؟ نه، هغوی په دې اړه سوچ نه و کړی. ځکه که هغوی کړی وای، نن به دا ورځ نه وه. نن به زه په پلیسورات باندې نه وای ولاړ چې یوه خواته مې مینه چې ټول ژوند مې د هغې په نوم کړی و، او بله خواته مې مور او پلار چې هغوی زه دې دنیا ته راوړی وم. زه څومره ساده وم. زه هغوی د پلار د ناروغۍ په پلمه دلته راوختی وم، خو د راتګ سره مې د پلار ناروغي هم له ذهنه ووته. نه، د هغوی مقصد زما له راتګه یوازې همدغه کوژده وه. تر ډېره همالته د چینار ډډ ته ناست وم. د غرمې ډوډۍ مې د خپل ملګري یوسف سره وخوړه. مازدیګر ته ډېر وخت پاتې و، خو د اسمان بڼه تورو وریځو داسې کړې وه لکه ماښام تېر چې وي. څاڅکې څاڅکې باران به هم کله کله راولوېد. کور ته راغلم. ورېندار مې د بخارۍ لپاره لرګي غېږ کې نیولې وه او کوټې ته روانه وه. زما په لیدو مسکی شوه، خو ما ترې بېرته سترګې واړولې او د مور کوټې ته لاړم. کوټه ټوله لوګو په سر اخیستې وه. پلار مې همالته د بخارۍ تر څنګ په خپل ځای ناست و او په راډیو کې خبرونو ته غوږ و. زما په لیدو برک شو. ته به وایې چې دښمن یې وم. مور مې زما په لیدو له ځایه راپورته شوه. په مخ یې د ناخوښۍ مسکا خپره وه. لاړم او رسۍ مې خلاصه کړه چې لوګي بهر ووځي. دا رسۍ په خلاصولو سره ښایسته تازه هوا کوټې ته رادننه شوه. همالته ودرېدم. بهر مې سترګې اړولې وې، خو د ټولو نظر ما کې و. د لوګو په ختمېدو سره مې رسۍ بېرته بنده کړه. راغلم، په توشک کېناستم. د کېناستو سره سم مې مور هم راغله. زما تر څنګ کېناسته، وایه وایه. له سهاره ورک وې. ډوډۍ دې خوړلې؟ غلی شوم. تر څنګه پروت پټو مې راکش کړ، ځان مې پکې ونغاړ. مور مې راته ځیر وه. بیا یې وویل، ناروغ خو نه یې؟ پلار مې وچې سترګې راخښې کړې وې. ما هم ترې سترګې نه اړولې. داسې مو یو بل ته کتل لکه دوه دښمنان چې د سترګو جنګ کوي. خو هغه زما دښمن نه و. د هغوی ناسمې پرېکړې سره زما دښمني وه، چې ما ته په هیڅ حالت د منلو وړ نه وه. له پلاره مې سترګې واړولې. پورته شوم او په داسې حال کې چې له دروازې وتلم ومې ویل، اخیری ځل یې وایم او په خلاصو غوږونو یې واورئ. دا رشته ماته د قبول وړه نه ده. دا خبره مې وکړه. له کوټې راووتم او مخامخ خپلې کوټې ته لاړم. کوټه مې دومره یخه وه چې بدن مې په رپېدا پیل وکړ. سخت چمی و. په ژمي کې څوک زما غوندې بېغوره نه و چې په یو جوړ جامو کې دې وګرځي. غټه برستن پرته وه. اوږد وغځېدم او په پښو مې راکش کړه. د لږ ځنډ وروسته مې پښې ښوې راګرمې شوې. زه په سوچونو کې وم چې دروازه راخلاصه شوه او مور مې راښکاره شوه. خپل ځای کې بېرته رانیغ شوم. راغله، مخامخ راته کېناسته. هغې هم له ځانه غټ څادر تاو کړی و. تر ډېره زما او د هغې ترمنځ خاموشي وه. وروسته یې په ټیټ غږ وویل، زویه، ته ولې ضد کوې؟ اوس خو بله برخه تېرې دي. ټول کلی خبر دی چې شبنم ستا په نوم ناسته ده. د مور خبره مې ورغوسه کړه او ومې ویل، خو یوازې زه مو نه وم خبر کړی. نه زویه، داسې نه ده. موږ غوښتل چې دا د خوشحالۍ زیری پر تا ناڅاپي وکړو. کیدای شي دې سره ستا خوشحالي زیاته شوې وای، خو بیا مې د هغې خبره ورپرې کړه. زما د ژوند تړون په ماشومتوب کې. آیا په دې کړنې به مو زه خوشحاله شم؟ او که په دې چې ټول کله دې زما د چنغلې خبر وي او زه دې نه وم خبر؟
غلی شوه. څه یې ونه ویل، له سترګو یې دانه اوښکې راغلې، د خپل پړوني په پیڅکه یې پاکې کړې. د هغې له سترګو را روانې اوښکې ما نشوې برداشت کولی. مور که هر څومره بده شي خو اولاد ته مور. زړه مې درد شروع کړه، ځان مې کلک کړ او څه مې ونه ویل. بیا یې سترګې ما ته راواړولې او ویې ویل، زویه د کلي د خندا به شو. زیاته یې کړه، ولې شبنم باندې څه شوي؟ ښکلې دا ښه نجلۍ ده، د ترور لور دې ده، نو بیا ولې؟ زه دا نه وایم چې هغه ښه نجلۍ نه ده یا ښکلې نه ده. زه پوهېږم هغه ښایسته ده، زما به ډېر خیال وساتي، خو مورې هغه مې نه ده خوښه. نو زه اوس څه وکړم چې نه مې ده خوښه؟ زیاته مې کړه، ته ترور ته ووایه چې دا رشته زموږ نه ده خوښه. په وروستۍ خبره مې د مور سترګې وازې پاتې شوې، لکه دا خبره چې پرې بده لګېدلې وي. په خوش کې وویل، ته خبر یې چې په شبنم تر اوسه ولې مرکه نه ته راغلې؟ سترګې یې سور بخنې شوې. زیاته یې کړه، ځکه ټول کلی خبر دی چې هغه ستا په نوم ده. ټول کلی خبر دی چې ستا پلار او ګل لالا دې د انډیوالۍ او ما او خور مې د خورولۍ لپاره ستاسو لاسونه سره ماشومتوب کې ورکړي وو. په خپل ځای کې رانیغه شوه، له سره یې څادر ولوېد، پسې ویې غځوله. په شبنم به له دې وروسته هېڅوک مرکه ونه کړي، ځکه هغه اوس ټولې دنیا ته ستا چنغله ښکاري. که ته یې ونه کړې د هغې ژوند به تباه کړې، که ته یې ونه کړې ګل لالا به دې مړي وکړي. د مړي په اورېدو مې حال بدتر شو، غوسه راغله. مور ته مې سترګې برګې کړې او په زوټه مې وویل، اوس راباندې نجلۍ راتوانوئ؟ ولې مو له مخکې د هغې د ژوند خرابوالي په اړه فکر نه کوه؟ ولې مو له اوله نه دا سوچ نه کوه؟ که مو سوچ کړی وی نن به مو دا ورځ نه لیدله. هغوی دا مېلمستیا هم د خوریتوب لپاره نه وه کړې. که زه خبر وای یو قدم به مې هم در سره نه وای اخیستی. زما په خشکو خبرو مې د مور له سترګو بېواره اوښکې لاړې. زړه مې درد شروع کړ، ورلنډ شوم او په نرمه لهجه مې پسې وغځوله، مورې د ژوند تړون څه د زور خبره نه ده، دا زما او د هغې د ژوند خبره ده. خبره بیله ده. زه پوهېږم چې شبنم ښکلې ده، با اخلاقه ده، د ښې کورنۍ پورې تړاو لري، زما د ترور لور ده، خو زما زړه چې پرې اوبه نه څښي، زه څه وکړم؟ ما خبره پسې غځوله چې مور مې خبره را پرې کړه. ویې ویل، نو چې ښایسته هم دا ښه نجلۍ ده، بیا پرې څه شوي چې نه یې کوې؟ غلی شوم، تر ډېره غلی وم. مجبور شوم چې د حقیقت نه یې خبره کړم. ستونی مې تازه کړ، له ځایه پورته شوم او رسۍ ته ودرېدم. باران په شړک سره اوبه ځمکې ته غورځولې او سوړ باد یې په ټوله هوا کې خپلې یخې پچکارۍ خالي کولې. زما او د ولولې ټول داستان مې ورته تېر کړ. د ولولې نوم او لندن کې د اوسېدو په اورېدو یې له خولې بېواره ووتل. څه؟ ته به اوس د کافرې سره واده کوې؟ د کافرې په اورېدو غوسه راغله، خو ځان مې کنټرول کړ. مورې هغه کافره نه ده، مسلمانه ده. په بې صبرۍ یې وویل، لندن کې خو اوسېږي که نه؟ راټیټ شوم، مخې ته یې کېناستم. په خوشکه مې وویل، څوک چې له ملکه بهر اوسي هغوی کافر دي، هغوی به له اسلامه ووځي، هغوی به بېدینه وي. نه مورې داسې نه ده. بهر کې زموږ نه زیات عقیدوي مسلمانان شته. د بهر هیوادونو مسلمانان له موږ په عقیده کې قوي دي. بله دا ما له هغې سره مینه کړې، څه بله ګناه مې نه ده کړې. د هغې لیدل او هغې سره خبرې کول ما ته اسلام جایز ګرځولی. په داسې حال کې چې د حقیقي نکاح لپاره نیت ولري او زه د ولولې سره واده کول غواړم. د دې خبره په اورېدو غلی شوه. وروسته په جړک له ځایه پورته شوه، ځان سره وبونګېده او له کوټې ووته. زما مازغه لا نه و ارام شوي. یوازې د باران نندارې ته ولاړ وم. د یخنۍ پروا مې هم نه ساتله. لږ وخت نه و وتلی چې پلار، مور او ورندیار مې کوټې ته راننوتل. پلار مې سرې سترګې راخښې کړې وې. پوه شوم چې غوسه دی. ښایي مور مې ورته هر څه ویلي وي. زما پر لور رالنډ شو، بیرته یې شاته وکتل. ویې ویل، ښځې د دې ورځې لپاره دې رالوی کړ چې اوس له کافرې سره واده کوي؟ مور مې غلې وه. یوازې ما ته یې وچې سترګې نیولې وې او نور یې هېڅ ونه ویل. پلار مې ما ته راوکتل، بیرته په یو څنګ شو. سترګې یې زما مور ته واړولې او زیاته یې کړه، ښځې ورته ووایه دا زما خیري فیصله ده، دا به واده کوي او یوازې د شبنم سره به یې کوي. ملک ته دې ما نه خرڅسترګی کوي. د ملک سره زما د خپلوۍ نه وراخوا کلک انډیوالي ده او دا مو سره د دوی د پیدایښت نه مخکې ویلي وو، که مې زوی وشو لور به راکوي. خبره یې ودروله. ما ته یې بې درېغه راوکتل، پسې ویې غځوله. هغه تر اوسه ما سره خپله کړې واده پوره کړې او شبنم یې ستا په نوم کور کې کېنولی. نو موږ اوس د هغه سره دومره د بېغیرتوب کار نشو کولی. په پښتنو کې د وادې سر ته رسول که په سر هم وي، پښتانه یې کوي او واوره. زه هم یو پښتون یم.
را لاند شو. په اوږه یې کیڼ لاس را کېښود، ویې ویل: واوره سلمانه، زما دښمني نه خوښېږي. زه نه غواړم چې دښمني وکړم او نه غواړم چې ته د هغه د لور په پرېښودو موږ ته دښمني جوړه کړې. مور به دې درته ویلي شبنم اوس کلي کې ستا په نوم ناسته او مشهوره ده چې د سلمان چنغله ده، نو که ته هغه پرېږدې د هغې ژوند به ور خراب کړې. هېڅ مې ونه ویل، یوازې پر غولي هوار ټغر کې مې سترګې خښې کړې وې. پلار مې تر ډېره ولاړ و، نور څه یې ونه ویل او له کوټې ووت. د هغه په وتلو سره زه هم بهر دالان ته ووتم. د دالان نه مې د انګړ ننداره کوله چې د باران اوبو ډنډ جوړ کړی و او له ناوې په شڼار سره اوبه راوتلې. په پروت کټ ناست وم چې مور مې راغله. زما تر زنې یې لاس را تېر کړ، ځان ته یې زما سترګې مخامخ کړې او ویې ویل: ګوره زویه، پلار دې درته ښه وویل، که شبنم دې په خپله نکاح کې وانخیسته په لوی لاس به مو دښمنۍ کې راګیر کړې. زیاته یې کړه. ګل لالا خو دې تا ته معلوم دی چې ډېر سرزوری سړی دی او که موږ د هغه لور داسې په ډاګ میدان پرېږدو، ته څه فکر کوې؟ هغه به کلي کې ونه شرمېږي؟ کلي کې به خلک څه وایي چې نجلۍ خرابه وه؟ زویه، تا ته خو پته ده د کلي د خبرو نه د خدای خلک وساتي، چې یوه وي خلک درپسې درې تړي او ډنډوره ترې جوړوي. لږ دې د پلار او د ګل لالا عزت وساته. له کټه په جړک راپورته شو او انګړ ته ښکته شو. باران مې ټول کالي لانده کړل او په داسې حال کې چې له کوره وتلم ومې ویل: مورې، ما له بل چا سره واده کړی، زه هغې ته دوکه نشم ورکولی. دا چې تاسو په ناخبرۍ او ماشومتوب کې زما د ژوند په سر فیصله کوله، اوس یې ناندرۍ هم ګالی. دا مې وویل او له کوره راووتم. د ماښام تیاره جوړه شوې وه. باران د کلي ټولې کوڅې اوبه کړې وې او د کلي ټولې ونې یې داسې وینځلې وې، ته به وایې چې د هرې ونې د پاکوالي لپاره ښاروالۍ یو کاریګر نیولی وي. لندن کې همداسې د هر یو بوټي ببۍ له صفایي کېدله. د کلي د عمومي باغ تر څنګ ودرېدم. سوچ واخیستم. له ځان سره مې ویل کوم ځای ته لاړ شم. ټول ځایونه مې سره وسنجول. د یوسف په کور کې مې زړه اوبه وڅښلې او ومې غوښتل چې د راتلونکي لپاره به ترې مشوره هم اخلم. هغه یوازینی کس و چې زما د زړه له رازه خبرېده او ما ورسره د زړه راز شریکولو کې کنجوسي هم نه کوله. زه پوهېږم د هر انسان زړه د خبرو ډک وي، خو څوک د خپل زړه خبرې د زړه کې پټې ساتي او څوک د زړه خالي کولو لپاره د راز خلک لري. زما د زړه خالي کولو لپاره اوس 3 کسه وو چې د زړه راز مې ورسره شریکولی شو. یو یاسر، ولوله او بل هم همدا یوسف. ماښام تیر و چې د هغه د کور دروازه مې وټکوله. د لږ ځنډ وروسته راووت. زما په لیدو خوشحاله شو. بیرته ننوت. د حجرې دروازه یې خلاصه کړه او ما ته یې د ننوتلو وویل. پرته د څه ویلو ورننوتم. کوټې ته یې دننه کړم او خپله بیرته کور ته لاړ. څو شېبې وروسته بیرته راغی. لاس کې یې اوسپنیز پتنوس نیولی و. تازه انګار پکې پراته و. زما مخې ته یې کېښودل. کوټه یخه وه. پتنوس ته ور وړاندې شوم. لاسونه مې پرې ونیول. یوسف هم ورته رالنډ شو. هغه هم ورته لاسونه ونیول او په خوشطبع یې وویل: ته خو د غریبانو جنګړې ته نه ورځې، نن دې څنګه پیښه راوکړه؟ ترخه موسکا مې وکړه. خپله نه یم راغلی وخت او خفګان راوړی یم. ویې خندل. خبرې ته یې خوله جوړوله چې د کور لخوا دروازه راوټکول شوه. له ما یې اجازه واخیسته. ورغی. د هغې لورې ورته د چایو پتنوس ورکړل شو. بیرته راغی. پتنوس یې زما مخې ته کېښود. مسک شو. ستا د راتګ سره سم یې ما ته چای مخې ته کېښود. خبرونه مې اورېدل. د پاکستان د هغې ښځې د مړینې په اړه یې خبرې کولې. خبره مې ورپرې کړه. د چا د مرګ؟ خندنی شو. دومره ترې نه یم خبر، خو هغه نیغه چې کېږي پوه شوم چې د پاکستان صدراعظم بېنظیر بټو ښایي. ومې ویل: بټو ښایي؟ هو، همدا یې ښودله. خدای شته په مرګ کې خفه شوم، خو زه خپلې سردردۍ اخیستی وم. هر څه رانه هیر و. یوسف د چایو پیالې ډکې کړې. یوه یې زما مخې ته کېښوده او بله یې ځان ته. دلته د راتللو نه زما هدف یوازې د یوسف نظر او مشوره اخیستل و. هغه پاس میخ کې راځوړندې راډیو ته وکتل. ورپورته شو، راښکته یې کړه او خبرونه یې ونیول. بل څه پکې نه و، یوازې د بوټو د مرګ کیسه د هر یوې راډیو د سر ټکی و. 1.5 ساعت ووت. ډوډۍ یې راوړه. ښه په مړه خېټه مې وخوړه. ماسخوتن ناوخته مې یوسف ته د راوړاندې کېدلو وویل. رالنډ شو. ومې ویل: مور مې ویل ټول کلی خبر دی. زه نه پوهېږم چې څوک به خبر وي او که نه، خو اوس یې درته وایم. مور مې زما او د ملک د لور شبنم چې زما د ترور لور کېږي، د دواړو تړون زموږ په ماشومتوب کې کړی.
اوس خبره بدله ده. لومړی دا چې زه تر اوسه خبر نه وم چې زما په نوم به هم څوک ورځې شپې تېروي، او بله تر ټولو غټه خبره دا ده چې هغه زما خوښه نه ده. د خبرو په اورېدو یې سترګې رډې راوختې، ویې ویل رښتیا ته تر اوسه نه وې خبر؟ په خوشکه مې وویل اوف یاره ته مې اوس د زړه په زخم مالګې مه دوړوه، که زه خبر بیا تا ته نه راتللم او نه به اوس دومره لانجه جوړېدای. زما د خبرو په اورېدو یې سر وځړېد، یوه شیبه غلی شو، وروسته یې لاسونه سره ومروړل، په دیوال کې راځوړند ساعت ته یې سترګې واړولې، بیرته یې ما ته راوکتل او په ټیټ غږ یې وویل اوس دې څه اراده ده؟ خپل ځای کې سره رانیغ شوم، د هغه په زنګانه مې خپل ښی لاس ورکېښود، ومې ویل غوږ شه، راغلی یم چې ته راته مشوره راکړې. زه پرته له تا اوس بل څوک نه لرم، کور کې ټول په یوه دریځ ټینګ ولاړ دي او وایي چې د شبنم سره به واده کوي. ما ډېر خلک سره ذهن کې واړول راواړول، خو په تا مې زړه اوبه وڅښل. زړه مې اړینه وبلله چې خپل راز له تا سره شریک کړي. یوسف ما ته ځیر و، هغه ننوتې سترګې درلودې او د پوخ عمر ځوان و. په عمر تر ما پوخ و، خو له ما وړوکی ښکارېده. زما د خبرو په اورېدو لکه په ژور سوچ چې تللی وي. وروسته یې ما ته پام شو، ویې خندل، خندا سره یې د خولې زیړ بخن غاښونه ښکاره شول. اوږه یې وټکولم، غوښتل یې چې څه راته ووایي، ځان یې خبرې ته جوړاوه، خو بیرته څوک لاړ. غلی و، کوټه ټوله خاموشۍ په خپلې غېږ کې واخیسته. زما او د هغه ترمنځ یوازې د باران د تړکا اوازونه اورېدل کېدل. کوټه یخه وه، خو د یوسف راوړي انګار باندې یو څه چاره کېده. یوسف کې مې سترګې ګنډلې وې، هغه اوس هم پورته چت ته کتل. زما په اند سوچ به یې کاوه. د څو شېبو وروسته د درانده سوچ راووت، ما ته یې په حیرانتیا سترګې راخښې کړې او ویې ویل که داسې وکړې هر څه به سم شي. په بیړه مې وپوښتل څه؟ له ځایه پورته شو، د دروازې ترڅنګ پروت لرګی یې راوړ، پتنوس کې انګار یې پرې تازه کړ، لرګی یې پتنوس کې ورکېښود. یوه شېبه غلی شو، وروسته یې وویل ته داسې وکړه شبنم ته یو لیک ولیکه، او هغه لیک چې ته بیرته لندن ته تللې د شبنم دوی کره ورخطا کړه، او یا یې کوم چا ته ورکړه چې د هغوی تر کوره یې ورورسوي. کله دې چې لیک وروسپاره نور ترې لاړ شه، لندن ته او همالته دې واده وکړه. یو کال وروسته بیرته د خپلې ښځې سره راځه، له دوی به هم هر څه هیر وي او د شبنم واده به هم شوی وي. لیک کې داسې ولیکه چې ته نه غواړې له شبنم سره واده وکړې. د هغه په خبرو مې زړه یو څه آرام شو، پر زنګانه مې کلکه څپېړه ورکړه، له خولې یې اخ ووت، ومې خندل. ما تر اوسه هسې زړه خور، کاش لا اوله تا ته راغلی وی. څپېړه پرې بده لګېدلې وه، سر یې زړېدلی و. تر څټ مې لاس ورتېر کړ، په خندني ډول مې وویل لکه چې خفه شوې. سترګې یې راپورته کړې. نه خفه نه یم، خو دې ته حیران یم چې تر اوسه دې له خولې سونګ نه خاته، او اوس داسې مست شوې چې څپېړې دې هم شروع کړې. بیا یې د ملنډو په انداز زیاته کړه. کاش مشوره مې نه وای درکړی. څه مې ونه ویل او ترمنځ مو خاموشي خپره شوه. وروسته یې وویل یاره سلمانه، زه خو وایم تېرېږه د دې لیک نه، هر څه به خدای همدلته ښه کړي. ما درته وویل خو اوس مې سوچ وکړ چې سمه مشوره مې در نه کړه. ګوره دا ښه کار نه دی، زه پوهېږم چې په تا به دا خبرې ښه ونه لګېږي، خو رښتیا وایم دا ښه کار نه دی. زیاته یې کړه، د شبنم ژوند به خراب شي. خبره مې ورپرې کړه، بس ته نور غلی کښېنه، زه د هغې ژوند نه ور خرابوم، هغه به دلته بل څوک وکړي، خو لندن کې به مې مینه ځان ووژني. نور څه یې ونه ویل، تر ډېره غلی ناست و. وروسته وغځېدو او ځان مو د خوب غېږ ته وسپاره.